سلامونه خوږو خلکو ستړي مه شئ. ښه والی ممکن په عمومي توګه یو فضیلت وي، مګر هغه څه چې اتباع یې له مشرانو څخه غواړي مؤثریت لري. که څه هم د سیاسي فیلسوفانو ترمنځ دا یو عام مفهوم دی چې د اخلاقي نیکمرغۍ او مشروع واک ترمنځ یوه ځانګړې اړیکه موجوده ده. په ځانګړې توګه هغه څوک چې د منځنیو پیړیو او رنسانس په جریان کې ژوند کړی په دې باور دی چې یو سیاسي واکمن باید په شخصي توګه له غوره شخصیت څخه برخمن وي. په همدې توګه واکمنانو ته دا مشوره ورکړل سوې وه چې که دوی اوږده او سوله ییزه واکمني غواړي او موخه یې دا وي چې واک په میراثي توګه خپلو اولادونو ته انتقال کړي، باید د اخلاقي نیکمرغۍ د دودیزو معیارونو سره سم چلند ترسره کړي. خو د سیاست له اخلاقي تیورۍ سره په مستقیم مخالفت کې میکاولی د سیاسي واکمن یوازینۍ اصلي اندېښنه د واک ترلاسه کول او ساتل بولي. میکاولی د ایټالیا یو سیاسي فیلسوف و چې په خپلو لیکنو نظریاتو کې د سخت منطقي تحلیل پر ځای تجربې ته ارزښت ورکوي. اکثریت خلک میکاولی ته د یو هوښیار مفکر په توګه درناوی لري، خو ځینې بیا هغه د بې ایمانه مشرانو لپاره د لارښود په لیکلو سره خندي، او په همدې خاطر چې میکاولی سیاسونو ته اجازه ورکوي چې دښمنانو ته د ماتې ورکولو او په واک کې د پاتې کېدو لپاره هڅه وکړي، که څه هم دغه کړنې هر څومره ظالمانه او بې رحمه اوسي. د میکاولی سیاسي توري د سیاسي تصمیم نیولو او سیاسي قضاوت په بحث کې د واک او مشروعیت د مسلې له پامه غورځولو لپاره د یوې ګډې هڅې استازیتوب کوي. الماني فیلسوف کانټ هم د قدرت له دې مفکورې سره مخالفت کړی او د هغه ارادې چې کومې دي په پایله ولاړ. برعکس د میکاولی په نظر د دولت مشر باید له اړتیا څخه د تیریدو اراده په پام کې ونیسي، ځکه چې میکاولی د واک هر ډول اخلاقي مفهوم ردوي. دی په دې باور لري چې زموږ کرکه باید له سیاستوالو سره د دروغو، منافقت او چالاکۍ له امله نه وي. د میکاولی په نظر یو ښه سیاستوال هغه څوک نه دی چې دوستانه، صادق او مهربانه وي، بلکې هغه څوک دی چې که څه هم ځینې وخت فریب ورکوونکی اوسي، خو پوهېږي چې څنګه خپل هیواد اداره کړي، دفاع یې کړي، بډای یې کړي او د هغه ویاړ وساتي، ځکه چې همدا یو مهم هدف دی. ځکه نو دی وایي چې ښه والی ممکن په عمومي توګه یو فضیلت وي، مګر هغه څه چې اتباع یې له مشرانو څخه غواړي مؤثریت دا ممکن تور هنر ته اړتیا ولري. معنا دا چې که چېرته موږ د راتلونکي لپاره په دې شرط باندې پوه شو، له سیاستوالو څخه زموږ مایوسي کمیږي او غوښتنې به مو څرګندې او روښانه شي. د میکاولی په نظر د واکدارانو لوی مسؤلیت دا دی چې هیواد له داخلي او خارجي ګواښونو څخه وژغورلی شي او همدارنګه یو باثباته دولت رامنځته کړي. دا په دې معنا ده چې یو واکدار باید په دې پوه وي چې څه ډول مبارزه وکړي او څرنګه خپله بڼه، شهرت او شاوخوا خلک په منظمه توګه سره اداره کړی شي. د هماغه وخت عیسوي مذهب پلوي هم دا نظر درلود چې مشر باید عادل، سوله ییز، بښونکی او زغمونکی وي. معنا دا چې یو ښه سیاستوال او یو ښه عیسوي باید سره یو کوي. مګر میکاولی له خپلو لوستونکو څخه غوښتنه کوي چې د عیسوي اخلاقو او ښه سیاست ترمنځ د ناانډولۍ په اړه فکر وکړي. دی وایي واکمن باید په ډېرې ځیرکتیا سره له فضیلتونو څخه کار واخلي. هغه حکمت، ستراتیژي، ځواک او زړورتیا او د اړتیا په وخت کې حتی بېرحمي هم له سیاسي فضیلتونو څخه ګڼي. نوموړی د جنایي فضیلت په توګه غواړي ووایي چې یو مشر باید د هیواد په نوم د تاوتریخوالي او ظالمانه چلند وړي او دغه کار د یو ښه رهبر سره هیڅ تضاد نه لري، ځکه چې دا د یو هیواد د امنیت لپاره اړین بلل شي. خو هغه د جنایي فضیلت لپاره ځینې معیارونه هم ټاکلي دي چې یو له هغو څخه د شهرت لپاره بېرحمۍ ده. میکاولی وایي
چې تاسو په هر څه او هر ځای کې ښه نشئ اوسېدلی، نه یوازې د منابعو او ځواک د نشتوالي له امله، بلکې د اخلاقي اړتیاوو د میراثي تضاد له امله دا ستونزمنه ده چې په رهبرۍ کې تلپاتې ښه سړی واوسئ. د سیاست سربیره په سوداګرۍ یا کورنیو چارو کې موږ اړ یو چې ځینې وخت باید سختې او مشکلې پرېکړې وکړو، او دا باید د یوې اړتیا په توګه په نظر کې ونیول شي. کېدای شي د یو مهربان عیسوي نظر د تصمیم نیولو په پښو کې قرباني شي، لکه څرنګه چې موږ د کورنۍ د ژغورلو لپاره دروغ وایو، یا موږ د سوداګرۍ د خوندي کولو لپاره ځینې کارمندان په پام کې نه نیسو. دا د میکاولي نظره د مثالي نړۍ پر وړاندې د حقیقي نړۍ سره د معاملو قیمت دی. میکاولي د ځواک په ټینګار سره وایي چې خلک مجبور دي چې د دولت لوړ ځواک ته په درناوي خالص اطاعت وکړي. د هغه په نظر سیاست یوازې د جبري ځواک د برترۍ په شرایطو کې په همغږي توګه تعریف کېدای شي. هغه دا ادعا د سیاسي چارو او عامه ژوند کې د لید وړ په واقعیتونو ته په اشارې او همدارنګه د ټولو انساني چلندونو د ځاني ګټو طبیعي څرګندولو په دلیل سره ثابتوي. په دې اساس هغه سیاسي مشرانو ته مشوره ورکوي چې د عدالت، رحم او ګډو ارزښتونه چې کوم دي دا یوې خواته کړي، او د خپلو خلکو سره د زغم، حکمت او مینې په ځای ظلم، زور زیاتی، تاوتریخوالی، ډار او فریب ته ترجیح ورکړي. په پای کې نوموړی دې پایلې ته رسېدلی چې ویره تل په موضوعاتو کې د مینې په پرتله غوره ده، لکه څنګه چې تاوتریخوالی او فریب په اغیزمنه توګه د خلکو په کنټرولولو کې د قانونیت څخه غوره بلل کېږي. د ژان ژاک روسو اند د میکاولي له دغې فلسفې څخه یو روښتونی درس اخیستل. هغه وایي چې میکاولي خلکو ته د ټولواکانو د چلند په اړه رښتیا رابرسېره کړي، او په دې توګه غواړي ووایي چې سیاستوال په واک کې د پاتې کېدو لپاره کومې لارې چارې استفاده کوي.